روایت مسند اسحاق دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما مسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس دی یوې ښځې د لاس سره مس شوی نه دی فی بیعت قط په یو بیعت کې د رسول الله مبارک سره د زنانو لاس نه دی لګېدلی یعنی معنا دا رسول الله مبارک زنانو ته بیعت په ژبه ورکړی دی نه په لاس اوس د الله پیغمبر ته دا ټول امت داسې دی لکه اولاد د الله پیغمبر چې لاس نه ورکوي ته څوک یې او زه څوک یم او بل څوک دی چې دا به زنانو ته لاس ورکوي ناروا دی ناروا ته به ناروا وایي چې پیغمبر ورته ناروا ویلی دي پیغمبر یو عمل نه دی کړی تی ولې کې علماء اتفاقی فیصله دا ده نه دا به نه کوي د فتنې او فساد وخت د بیعت باره کې هم بعضې خلک خبره کوي که یو زنانه بیعت کوي نارینه سره لاس ورکولی شي که نه دا قوي خبره دا ده نه دې ورکوي لاس دې نه ورکوي دا سړی شپېته کلن دې ولې نه شي اتیا کلن دې ولې نه شي خو زنانو ته به لاس نه ورکوي زه په جم کې وم جم کې زما یو مقتدي و 115 کال عمر و 115 هلکه عمر ډېر دی که لږ ډېر دی په دې 115 کلنۍ کې درېم واده وکړه نو ما به ورته کله ناکله ویلې چې څنګه طبیعت دې څنګه دی وایي شریعت جایز کړی نه دی که ما ته څوک جواز راکړي 5مه ښځه م کوم او 6مه م کومه نو ښه اوس هغه پیر صاحب چې لاس ورکوي دته خو هر څوک په تیاره څیزونه راوړي که نه میوې راوړي غوښې راوړي چرګان راوړي د پسونو غوښې خوري همدغسې علی هذا القیاس علما هم پسې واخله نو بدن کې به اور بلیږي نه بهتره دا ده قوي خبره دا ده چې څوک دی بیعت په لاس باندې ښځې ته نه ورکوي دینه فتنې جوړېږي فتنه ترې راولاړېږي ګوره او که چېرته یو نیم چېرته یا به خپل کار دی جدا موضوع ده خو د نن سبا ده ورته چې مونږ تاسو ګورو بهتره خبره ده زه وایم د زنانو دپاره لوی پیر څوک دی پوهېږئ که نه د زنانو لوی پیر درته وښیم چې لوی پیر د زنانو چې زنانه پې جنت ته ځي وښیم درته هغې ته خاوند وایي دی لوی پیر دی بس خپل د خاون قدر و عزت دی کوي د خاون خبره دی مني پیغمبر علیه السلام فرمایي کومې زنانه چې 5 وخته مونځ وکړه او د خپل خاون تابعداري وکړه الله به په اتو واړو دروازو د جنت کې اختیارمنده کړي چې په کومه دروازې زه په هغې باندې دنده کېږم او دا ګړنګنې نه دي اخیرنې اول جنجال د خاون سره کوي جنجال هم کوي غضب هم کوي دونه تسبیح پیدا کړي الله 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 ولې ډېره ذاکره یم د خدای قدرت دی دا ښځې چې تسبیح ګرځوي که نه دا معمر نه داسې لږ پخې او یا دا جنکۍ قدرت کار دی هسې مې بدې راځي زه یم تا ته د تسبیح ضرورت څه دی الله الله کې په زړه کې کوه که نه او که بیا حساب جوړې خو نن سبا خو هغه د ګوتمي والا تسبیح وتلي زمونږ نو مولوي صاحب وخه هغه به ویلې وایي دا ځوانان نجونې چې دی دا پیغلې دي دا تسبیح ولې ګرځوي مال ولې وایي دا د نورو زنانو ته ځان ښیي چې زه لا واده شوی نه یم او زه ډېره دیندار یم که ما خپلې بچۍ ته وغواړې نو دوکه کوي خو چې کله واده کی نو بیا د تسبیح نه اوږده ژبه
داسې ماشاءالله دی ورسره 14 متره ژبه ورسره وي. او دا کومه زنانه چې ده که نه چې واده کړي وي او دی د واده نه بعد تسبیح ګرځوي، وای دا یو بله دوکه خلکو ته ورکوي. څنګه؟ وای ده نه خاون په اور کې ولاړي، خو نورو ښځو ته وایي چې دومره دینداره ښځه یم، خدای مې چېرې نه مهر نه دی او دا خاون مې دونه ظالم دی چې ما غوندې ښځې ورسره وخت تېر نه که بل به ورسره څه تېر کړي. زه وایم د ښځو دپاره بهترین پیر او بهترین د نجات لاره بس د خاون اطاعت دی. دغه ډیره دی. موږ په ځان ته بخاري شریف نه وایو. څوک که یو عالمه ښځه هم کوي دې دپاره نه کوي چې ما ته د بخاري شریف ووایي. وروره دې ته څوک نه کوي. خو خبره دا ده، اصل خبره دا ده عزتمنده، تر ټولو ښه خبره دا ده چې زنانه دې په کور کې خپله دینداري کې او د خپل خاوند اطاعت کې. بس نن سبا وخت کې د دې عامو پیرانو ته نه ځي، ځکه جنجال جوړ دی. نن سبا وخت کې پیران کم دي او پیداګیران ډیر دي، ولیان کم دي او چلیان ډیر دي. تر څو پورې چې خبرېږي کاته به خراب وي. دا نه چې زه د پیرانو نه منکر یم، نه اولیا موږ منو، موږ د اولیاو نه منکر نه یو، موږ د پیرانو منونکي یو خو د پیداګیرانو مخالف یو، موږ د ولیانو منونکي یو خو د چلیانو مخالف یو. او خبرې علامه علوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کې وایي هغه پیر چې هغه د پیرۍ په جامه کې خلکو ته دوکه ورکوي د اویاو کافرو نه وجل زیات بهتر دی که یو سړی مړ کړي. ولې دین بدناموي که نه؟ کوم پیر چې دین بدناموي بهر تقدیر عزتمندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چا سره کومې زنانه سره لاس نه دی ورکړی، بل د دې لپاره منکراتو نه لاس نیول. بل منکر څه شی دی؟ یو مسلمان بل مسلمان ته تکلیف ورکوي، دا منکر دی.